ډیرو ښاغلو لیدونکو د ورډ اف ویزډم یا د پوهې نړۍ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته مو زه حسیب الله سنگین په نیکو هیلو او سلامونو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغتیا سلامتیا مو په برخه او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې بریالي او سرلوړي اوسئ. قدرمنو لیدونکو د تیرو خپرونو په دوام نن غواړو تاسو ته د امازون ځنګل په اړوند ځینې حیرانونکي معلومات وړاندې کړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. امازون باراني ځنګل. امازون ځنګل په امازون سیمه کې یو ګرمسیر او مرطوب باراني ځنګل دی چې په سویلي امریکا کې د امازون حوزې ډیره برخه پکې شاملیږي. دغه حوزه 7 میلیونه کیلومتره مربع 2 میلیونه او 7 مایله مربع سیمه رانغاړي چې په دې کې 5.5 میلیونه کیلومتره مربع 2 میلیونه او 1 مایله مربع سیمه باراني ځنګل دی. په دې سیمه کې د 9 هیوادونو قلمرو یا ترواکلان د سیمې شاملیږي او 3344 داسې اصلي یا بومي قلمرونه لري چې په رسمي ډول په رسمیت پیژندل شوي دي. د دغه ځنګل ډیره برخه په برازیل کې واقع ده چې 80 سلنه باراني ځنګلونه دي. ورپسې پیرو هیواد دی چې 14 سلنه باراني ځنګلونه پکې دي. په کولمبیا کې 10 سلنه دي او په بولیویا، اکوادور، ګویانا، سورینام، د فرانسې ګویانا او وینزویلا کې هم ځینې برخې موجودې دي. امازون د ځمکې د سیارې څه باندې نیمایي باراني ځنګلونه رانغاړي او د نړۍ د ګرمسیرو باراني ځنګلونو تر ټولو رنګارنګه برخه جوړوي چې شاوخوا 390 میلیارده ونې د منفردو ونو 14,000 ډولونه لري. مرطوب ګرمسیر ځنګلونه د نوو تر ټولو غني بایومونه یا مشت ځایونه دي او د امریکا په لویه وچه کې موجود ګرمسیر ځنګلونه د افریقا تر مرطوبو ځنګلونو ډېرې نوې یا موجودات لري. امازون باراني ځنګلونه چې د امریکا په لویه وچه کې د ګرمسیرو باراني ځنګلونو تر ټولو لویه برخه ده د ژوند بېساري بېلابېلوالی لري. د نړۍ له هرو لسو پیژندل شوو نوو څخه یوه د امازون په ځنګلونو کې ژوند کوي. دا په نړۍ کې د ژوندیو نباتاتو او حیواني نوو تر ټولو لویه مجموعه ده. دغه سیمه د شاوخوا 2.5 میلیونه حشرو، لسګونه زره نباتاتو او شاوخوا 2000 الوتونکو او تیلرونکو حیواناتو د اوسېدو ځای دی. تر دې مهاله په دې سیمه کې لږ تر لږه 40,000 نباتي نوعې، 22,000 کبان، 1294 الوتونکي، 420 تیلرونکي حیوانات، 428 ذوحیاتین حیوانات او 378 خزندې له علمي پلوه ډلبندي شوي دي. د ټولو الوتونکو نوعو له هرو 5 څخه یوه په امازون باراني ځنګل کې موندل کیږي او د کبانو له هرو 5 نوعو څخه یوه د امازون په سیندونو او رودونو کې ژوند کوي. ساینس پوهان وایي چې له 96,680 څخه تر 128,843 پورې غیر فقاریه نوعې یوازې په برازیل کې موجودې دي. د نباتي نوعو بېلابېلوالی د ځمکې پر مخ د ژوند تر ټولو لوی بېلابېلوالی دی. په 2001 کال کې یوې څېړنې وښوده چې د اکوادور د باراني ځنګلونو د 1 کیلومتر مربع 4 برخه 2 هکتاره د څه باندې 1100 ونو د نوعو تکیه ځای دی. په 1999 کال کې یوې بلې څېړنې وښوده چې د امازون د باراني ځنګل 1 کیلومتر مربع 240 هکتاره برخه شاوخوا 9,990 ټنه ژوندي نباتات لرلی شي. د نباتاتو متوسطه کتله په هر هکتار کې تقریبا 356 ټنه اټکل شوې ده. اټکل کېږي چې تر دې مهاله د نباتاتو 4,08,000 هغه نوعې ثبت شوي دي چې په سیمه کې له اقتصادي او ټولنیز پلوه لیوالتیا ورته موجوده ده او یو شمېر نورې نوعې د کشف یا فهرست بندۍ انتظار باسي. په دې سیمه کې د ونو ټولې نوعې 14,000 اټکل شوي دي. په باراني ځنګلونو کې د نباتاتو او ونو د شنو پاڼو سطحې د موسمي بدلونونو په پایله کې شاوخوا 25 سلنه بدلون کوي. پاڼې د وچ موسم په اوږدو کې هغه مهال پراخیږي چې د لمر رڼا حد اکثر ته ورسیږي. وروسته بیا د مرطوب موسم په جریان کې تویږي. دغه بدلونونه د فوټوسنټیز او تنفس ترمنځ د کاربن تعادل رامنځته کوي. 9 هیوادونه د امازون په حوزو کې شریک دي. ډیری باراني ځنګلونه چې 58.4 سلنه کېږي د برازیل د سرحدونو دننه دي. په 8 نورو هیوادونو کې پیرو 12.8 سلنه، بولیویا 7.1 سلنه، کولمبیا 7.1 سلنه، وینزویلا 6.1 سلنه، ګویانا 3.1 سلنه، سورینام 2.5 سلنه، د فرانسې ګویانا 1.4 سلنه او اکوادور 1 سلنه دی.
په کاورناډای پیډرا پینټا سیمه کې د کیندنو په پایله کې د لرغون پیژندنې شواهد څرګندوي چې انسانان د لومړي ځل لپاره تر نن لږ تر لږه 11200 کاله مخکې په امازون سیمه کې میشت شول. د بلې پراختیا په پایله کې تر 1250 زیږدیز کال پورې د ځنګل د څنډې په اوږدو کې د ماقبل التاریخ دورې اړوند میشت ځایونه رامنځته شول چې د ځنګل په پوښ کې د بدلونونو لامل شول. ډیر وخت فکر کېده چې په امازون باراني ځنګلونو کې نفوس هیڅ کله هم زیات نه و، ځکه خاورې ته په کتو سره دا شونې نه وه چې دلته د لوی جمعیت خلک د کرنې له لارې وپایي. لرغون پیژندونکي بیټي مګرز د دغه نظر یوه کلکه پلوی وه او په خپل کتاب کې په دې اړه لا ډیر تشریحات لیکلي دي. د ادعا وکړه چې په هر کیلومتر مربع کې 0.2 نفره د جمعیت د تراکم هغه اکثر حد دی چې په باراني ځنګلونو کې د ښکار له لارې ساتل کېدای شي، او تر دې د ډیر نفوس یا جمعیت لپاره بیا کرنې ته اړتیا ده. له دې سره د انټرپولوژي یا وګړپوهنې وروستۍ موندنې څرګندوي چې دغه سیمه اصلا ګڼ نفوسه وه. ښایي تر میلاد وروسته په 1500 کال کې په امازون سیمه کې شاوخوا 15 میلیونه کسانو ژوند کړی وي چې د ماراجو په څیر ساحلي میشت ځایونه او داخلي ساکنانو ترمنځ ویشل شوی و. په 1900 کال کې دغه نفوس 1 میلیون کسانو ته راکم شو او د 1980 لسیزې په لومړیو کې تر 2 لکه هم کم شو. لومړنی اروپایي وګړی چې د امازون سیند طول یا اوږده یې طی کړی دی فرانسیسکو ډي اوریانا دی چې دغه کار یې په 1542 کال کې وکړ. د بي بي سي غیر طبیعي تاریخونه خپرونه داسې شواهد وړاندې کوي چې ښایي اوریانا په خپلو ادعاو کې د مبالغې پر ځای د امازون په اوږدو کې د یوه پیچلي تمدن د غوړېدو په اړه په خپلو شواهدو کې په حقه و. په 1540 لسیزه کې باور دا و چې دغه تمدن وروسته له اروپا څخه د چیچک په څیر ناروغیو د خپرېدو له امله ویجاړ شو. د دغه تمدن په اړه د 20مې پیړۍ په لومړیو کې برټانوي کاشف پریس فوسټ څېړنې وکړې. د ده سفرونه بې پایلې وو او په خپل وروستي سفر کې په مرموز ډول ورک شو. دغه تمدن ته زی ښار نوم لیکلی و. د ځنګلونو له منځه تګ په دې معنا دی چې یوه ځنګلي سیمه پر غیر ځنګلي سیمه بدله شي. په امازون کې د ځنګلونو د له منځه تګ اصلي سرچینې د انسانانو استوګنه او د ځمکې پراختیا ده. په 2018 کال کې د امازون شاوخوا 18% باراني ځنګلونه مخکې له منځه تللي وو. څېړنې ښیي چې که دا اندازه شاوخوا 10 تر 25% ته ورسیږي، یعنې 3 تر 8% زیاته شي، دا به د امازون په ختیځ، سویل او مرکز کې پر یوه غیر ځنګلي ایکوسیستم د بدلیدو لپاره د اوج ټکی وي. تر 1960 لسیزې مخکې د ځنګل داخلي فضا ته لاسرسی ډیر محدود و او ځنګل بلاسوهنې پاتې شو. هغه کښتونه چې د 1960 لسیزې په جریان کې جوړ شول بنسټ یې د محصولاتو کښت، پرې کول او همدارنګه سوځولو میتود و. له دې سره دلته راکډوال شوي خلک له دې امله د خپلو کښتونو او محصولاتو په مدیریت کې پاتې راغلل چې د ځمکې ښېرازي یا حاصلخیزي له منځه تللې وه او بې ګټې واښه ډېر شوي وو. د امازون خاورې یوازې د لنډې مودې لپاره ښېرازي دي، له همدې امله کروندګر نویو سیمو ته ځي او ډېرې ځمکې پاکوي. د کرنې دغه میتودونه د ځنګلونو د ویجاړۍ او پراخو چاپیریالي زیانونو لامل شول. د ځنګلونو له منځه تګ مهمه موضوع ده او له ځنګل څخه پاکې شوې سیمې له فضا څخه د عادي سترګو په مرسته هم لیدل کېدای شي. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې د امازون ځنګل په اړوند مو ډیر څه زده کړي وي. تر بیا چې زه حسیب الله سنگین له یوې بلې خپرونې او نوو معلوماتو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لا یزال څښتن سپارم. ورځ مو نیکمرغه.